ډېر پلاران دي میندې د خپلو اولادونو نه سرونه ډکوي. د ماشوم تربیت د کم وخت نه پکار دی چې د ماشوم تربیت هر پلار او هر مور او هر کور دا غواړي چې زما بچی صالح او نیک شي. نو کوم وجوهات دي چې هغه هغوی نظرانداز کړي دي او د هغه د وجې نه ماشوم دغه حالت ته رسېدلی. دغه مور او پلار د خپلو بچو د حقوقو لحاظ ونه ساتي نو هېڅکله بیا دغه ماشوم د مور او د پلار حق لحاظ هغه نشي ساتلی. یو نیکه ښځه چې هغه سره واده وشي نو د اولاد تربیه به ښایسته وشي. اول هر پلار لره هر مور لره دا پکار دي چې هغه د تربیت طریقې یادې کړي. یا صحابو د خپلو بچو څنګه تربیت کړی. په تربیت کې اهم دا دی چې دا مور او پلار دواړه بچي مراقبه کړي. د حدیث مفهوم مخالف دا خلک غلط اخلي. هغه وایي چې ماشوم به جومات ته نه لېږي. په دې کې دا ښه زوجه دا انتخاب کول دا ضرور دي که نه که زوجه رقم و اولاد به ښه تربیه ورکړي. Don't forget to like and follow Raana Studio.